سلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. عاقب مشال وایي له پاکستاني لوري سره یې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ناسته کړې. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر شکرالله عاقب مشال وایي د تورخم په ښارګوټي کې د پاکستاني له لوري سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په موخه ناسته کړې ده چې ځینې پریکړې پکې هم شوې دي. دی وایي په دغه ناسته کې د پاکستاني چارواکو سربیره د ننګرهار د ګمرک رئیس نصرالله صاحبزاده، د سوداګرۍ خونې مرستیال حاجي زلمی او نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. په تورخم ښارګوټي کې د پاکستاني مسؤلینو سره د دواړو لورو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او په دې برخه کې د ستونزو د حل په موخه غونډه وکړه. په دې غونډه کې دواړو لورو د سوداګرۍ په پراختیا، د افغان ملي سوداګرو پر وړاندې په پرتو ستونزو، په سوداګریزه برخه کې د ګډې همغږۍ رامنځته کولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې اترې او پریکړه کړې ده. د مشال په خبره په تورخم کې د پاکستاني لوري سره د سوداګرۍ په پراختیا، د افغان ملي سوداګرو پر وړاندې په پرتو ستونزو، په سوداګریزه برخه د ګډې همغږۍ ترڅنګ د ګڼ شمېر سوداګریزو مسایلو د حل په موخه خبرې وشوې چې د ناستې په پایله کې د ګڼو سوداګریزو مسایلو حل په موخه لازم تصامیم او پریکړې وشوې. د کرونا وایرس له امله د دواړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري زیانمنه شوې ده. اوس مهال د پاکستان له لوري افغانستان ته توکي راوړل کیږي، خو له افغان لوري اجازه نه ورکول کیږي چې پاکستان ته خپل توکي ولېږدوي.